बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। वअयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। व अयज़न क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कसूरत द मुहम्मद नवे पैदा करे बख्दे नवे दा दुनिया ढोल जिहान द मुहम्मद पुरी पैदा दे मुहम्मद दे द तमाम जिहान आबा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। वाजिबुल क़दर ज़माडीर मुअज़्ज़ज़ मशरानु उलमाए किराम तलबाए इज़ाम अवाम ख़वास अल्लाह जल्ल जलालुहु दी तासु मुंटोलो ता हर यव अमल चे ज़मुंगना द दिन पे शक्ल बांधे सादिरीगी अल्लाह दी पखपल बारगाह के कबूल मंजूर को फरमाई। और पे हर अमल के द कबूलियत अलामा अगर तखेम चे द कबूलियत अलामा सदा अवलन पे हर अमल के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना जान द पारा द इखलास गोख्तन कौल दी चे अल्लाह मा दा अमल खालिस तखबल रजा उबरगवा। दोयम मुहतरम द इखलास द पैदा के दो अलामा सदा
چې زما په دې عمل کې به اخلاص پیدا شوی څنګه وي او زه به څنګه پیژنم. نو ستا د عمل د اخلاص پته به ستا د ادب نه پته لګي چې ستا په دې عمل کې ادب څومره کارېدلی، نو انشاء الله ستا عمل هم قبول دی. اخلاص او ادب د دې دواړو د قبولیت علامه څه ده؟ چې هغه عمل ستا ټول په ټوله برابر د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. پوه شه چې زما عمل قبول دی، او که په دې کې سنت نه وي نو دې کې به ادب نه وي، او چې په دې کې سنت او ادب نه دې کې به اخلاص نه وي، او چې دې کې اخلاص نه نو به کول په ځای د ثواب سبب د عذاب ګرځي، به د ثواب خیر نه ساتي، به پکې نه وي ثواب. نو زمانن د معاشري د وړاندې یو عاجزانه درخواست دی. من هر جمعه باندې په هر جلسه کې د مدرسو د خانقاو د اصلاحي څومره مجالس چې هغه جوړیږي د هغې انعقاد کېږي، موږ هغوی کې دا یو خبره کوو چې اوس دعویدار د علم هغه ډیر دي، کردار ښودونکي د علم کم دي. ګورو یو مسئله د جواز ده، د کېدو او د نه کېدو ده. یو مسئله د آدابو ده چې د عمل کې زمانه د ادب ترک شو، په دې عمل به ما ته څومره خیر ملو شي، او کوم عمل کې چې ادب ترک شي ختم شي، په دې کې شیطان ځان مکمل برخمن کې او برخه پکې اخلي. نن زمنګ منځونه، تلاوتونه، تراوی، ختمونه، حجونه، عمری، صدقات، زکات، چې دا ټول موږ وګورو مطالعه کو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه د طریقې خلاف دي. بس مونږه مسله بیان د آداب کو، مخکې دنیا کې ګرانون کې خلق تزان شوکون کې خلق تزان هغه په د جواز ټکي راولي. مولانا صاحب خو چې نکیږي ولی نکیږي. نورونو په دې جمعه باندې یو عاجزانه درخواست، ځکه تاسې میش کې د کلی نه څه کسان خو عمرې ته ځي، زنانه ځي، سړي ځي، حجونو ته ځي. رونو زمونږ استاسو د ټولو د اسلام روح د هغې مرکز دو ځایونه دي، یو خانه کعبه ده د الله کور، او بل مسجد النبوي صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ده. ټولو الحمدلله. نو دا دواړه مراکز دا د اسلام روح دی. دا د څنګه چې د بدن د پاره روح هغه د صحت او د عمل د کولو د پاره لازمی دی، ځکه جسد عمل نشي کولای. حکم چې موږ او تاسو غسل ورکو، کفن ورته ور اغوندو، دا زموږ غوندې انسانانو خو د دنیا د خلقو سره رابطه کټ شوه، په څه سره؟ په روح قبض کېدو سره. نو بیا موږ یو جنازه راوالی، دا نه وو چې د حاجي صاحب را وباسي، داسې یو نه هلکه دې را وباسه، موږ یو جنازه راوالی شابه که نه، جنازه د هغې نوم په څه بدل شو؟ په روح قبض کېدو سره. ورونو د اسلام روح هغه حرمین شریفین دي. که زمونږ د اسلام روح د دغې ځای نه ختم شي نو عزیزانو ګورئ بیا په اسلام کې زمونږ روح نه وي، او بیا به ډېر لرې ځای ته لاړه شي خبره به. نو نن زه د خدای د رضا دپاره دو خبرې عرض کوم، او لازمي ګڼم، بلکې د خپل ځان دپاره یې ښکاره کول په خدای قسم دی چې لازمي ګڼم.
هغه آداب د حرمین الشریفینو. بیت الله شریف شعائر الله دی، صفا مروه شعائر الله دی. منگو تاسو به د شعائر الله او احترام ساتو، ادب وکړو. موږ به د ځان نه څه نه جوړو، هغه عمل وکړو. تاسو به وایئ چې مولانا صاحب تاسو دا ادب دا څه شی نه ثابتوي؟ ادب 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 تعظیم تعظیم موږ د قرآن شریف نه ثابتو. الحمدلله د الله د خوانه چې حکم شي هغه سوي واجب وي، فرض وي. الله وی واقیموا الصلاه، موږ په خپل ټیم قائم کړئ. دا د خدای حکم دی. اوس یو سړی موږ په خپل ټیم بکی کنه بکی، د خدای د خوانه حکم دی، فرض. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمل متعلق الله په دې آیات کې سوي اوري یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله، زما حکم اومنئ، واطیعوا الرسول، او زما د پاک پیغمبر اتباع وکئ، داغه حکم اومنئ. نو الله د خپل حکم سره حکم د چا راوړو؟ دا آیات د چا کلام دی؟ ټول د چا کلام دی؟ نو دغه الله رب العزت وی ګوره ای زما بندگانو مؤمنانو، که تاسو زما د حکم خیال نه ساتئ، زما د حبیب د حکم خیال نه ساتئ، نو خپل اعمال با ضایع کوي. نو الله وی ولا تبطلوا اعمالکم، خپل اعمالنا زمانه خلاف، زما د پیغمبر نه خلاف مکوي، ورنه هغه باطل شي. ګوره هغه بس شي باطل بشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت الله شریف تعظیم کړه، منغو تاسو نه کو. ګوره کله چې مکی مکرمه ته صحابه را دننه شو، ورونو ګوره په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې پس مکه باندې ماربل نو لګیدلی. د ماربلو سلسله خو تقریبا سن 65 نه بعد لګیدلې ده، او کلک مخ کې ورپسې ورشو نو 60 کې به لګیدلی. ام لږ ځای کې به راتاو، نو ټول حرم کچو خورې وي، شګې وي، کاڼي وو، مرکونډۍ ازغیبه وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تفسیر منیر او ابن کثیر دواړو راغستی چې کله د اوخي نخکته شو نو پیزار مبارک ګس طرف ته کېښود او 2 رکعات منځ ادا کو. نو دا پیزار کوم ځای کې وېستلو؟ جواب راکې تاسو ټول دا په خانه کعبه شریفه کې، خو کوټه کې نه دننه. ګورئ ښه بار چې په کوم ځای موت طواف کو، دې ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزار وېستو او دلته مونږ ادا کو. نن هغه مسلمان غیرتی قسم دی چې زما صرف او صرف جړه په دې ډېر زیات راځي چې اے پښتنو ورونو، اے زما د هر ملک نه راغلو ورونو مسلمانانو، تاسو ولې دا د اسلام صحیح تشریح نه کوئ؟ د دې اسلام پورې دومره خندا خو مه کوئ. نن زمونږ ورو حال بدلیږي، ماضیم په هغه حال او اوس هم حال څه دی.